د قبایلی ضلعو د قبایلی صحافیانو تنظیم ټرایبل یونین اف جرنالست انتخابات تر سره شوي دي چې په نتیجه کې د لنډی کوتل قاضي فضل الله صدر او خادم حسین جنرال سیکرټري منتخب شوی دی. ستر ښار پیښور کې د حاجی ملک دولت خان په حجره کې د ټرایبل یونین اف جرنالست کلیز انتخاباتو کې دوه پاینلې مخې ته راغلي وي چې پکې د قاضي فضل الله پینل ټول امیدواران منتخب شوي دي. د کومو په نتیجه کې چې قاضي فضل الله صدر، اقبال حسین اقبال نائب صدر، خادم حسین جنرال سیکرټري، اسرار منگش پریس سیکرټري او دلدار حسین فینانس سیکرټري منتخب شوي دي. په انتخاباتو کې 111 صحافیانو برخه واخیسته. د ټي یو جي په اړه د ملک حاجی دولت خان وینا وه. د 40 سال نه د موږ د قبایلی دغه کې چې د پاټک کې او بعد ورځې تېرې شوي دي، نو نن الحمدلله دوی هغه پیج نه راغله چې څنګه مخکې په پیج وو. د دوی په راتللې موږ ډېر خوشحال شولو او بیا د الیکشن چې دوی کوم وشولو الحمدلله دا داسې وشولو لکه دوه ورونو منځ کې داسې الیکشن وشولو. نو زه تاسې ډېر مشکور یم او دا اجرا چې دی دا د موږ تاسې د قبایلو اجرا دی. جاجي قوم دا اجرا چې جوړه کړې ده دا د قبایلو ته جوړه کړې ده، دا په مشترکه دی تاسې اجرا دی. هر کله راشئ، هر وخت راشئ، الله مو په خوشحالۍ راوله. موږ به تاسې خدمت کوو. جاجي قوم د میډیا په هغه کې ډېر ښه سوچ فکر دی او تاسې قربانۍ چې کومې دي هغه ټولې جاجي قوم ته الحمدلله هغه مخې ته پرتې دي. منتخب صدر قاضي فضل الله وایي چې قبایلي صحافیانو په تیر وخت کې ډېرې قربانۍ ورکړي دي او بعض صحافیان اوس هم در په در او خاورې په سر دي. د نو منتخب صدر قاضي فضل الله ویل د پشمار 15 کسانو د دې هغه بنیاد او خښته کېښودله چې هغه یو لوی عمارت په شکل کې بدل شو. 1987 نه دا را روانو تر 1913 پورې دا یو فعال تنظیم یو سټیک هولډر په قبایلی علاقه کې فاټا کې او بنیادی کردار یو په فاټا کې چې څه کېدله د هغې په امن و امان کې چې په دې دوران کې د ټرایبل یونین اف جرنالست 14 یا 14 صحافیان چې کوم دی شهیدان شوي دي دهشتګردۍ په دې جنګ کې، همدارنګې په درزنو زخمیان شوي دي او ورسره دا چې 100% TDP شوي دي. لہذا د صحافیانو ډېر زیات مشکلات دي. زه دا یو پیغام ورکول غواړم چې دا کوم په ښه ماحول کې د خوشحالۍ په ماحول کې په دې پرامن ماحول کې کوم الیکشن وشو په دغه کې نه چا شکست شته نه چا فتح شته بلکې دا د ټولو صحافیانو فتح ده. ټرایبل یونین اف جرنالست د باجوړ نه تر وزیرستان پورې د 300 نه زیات صحافیان لري، د کومو چې هر کال یو تر بله ټول ټاکنې تر سره کیږي. د مومن قبایلي ضلع نه د وحدت نیوز لپاره ګل محمد مومن.